خاملګرو دا د اختر شپې ورځې دي، خو د اختر به یو وخت کې وي چې په حقیقي معنو کې به اختر وي. اوس که زه تاسو ته ویم چې اختر خلک مشران وایي چې روغ صورت اختر وي، نو څه خو بیماریانې مرضیاګانې دونه زیاتې شوي دي چې د اختر خوندونه یې وړي دي، او څه بیا د دې ځي بدامني شي، بېروزګاري شي، د دې ځي عمل کړی غړی چې هغه کم وضعیت نه تېرېږي، او دا خلک مینټلي یا روحاني طور باندې دونه ډسټرب دي، نو بیا د اخترو خوند ورکېږي، اختر بیا هم دغه شانې پاتې کېږي. خیر دا څو ورځې مخکې 2 ورځې مخکې دلته په اعتماد فیز 7 کې یو د بنیر سیمې سره تعلق لرونکی یو ځوان دی چې هغه د سعودي نه راځي، هلته یې حادثه نرسنګ څه زده کړې کړې وي او دلته راځي، اختر نه پس د دې واده کېږي او هغه ویشتل کېږي. بیګا یو هندو دی چې هغه ته مسلمانان اسلام دعوت ورکوي، هغې نه قبله یې هغه ویشتل کېږي. بیا که زه د کاټلنګ د مردان خبره وکړم نو چې د یو کوره 10 جنازې په غټ راوند کې د منځه ځي، روح خالق ته سپاري، یا نور چې دا څونه درز غپ روان دی، اکسیډنټ شو، شهیدان شو، ټپیان شو، ویشتل شو، درز غپ روان دی. ښه په دې کې دونه باشخصیت او معزز خلک هغه پکې غلاګانې شروع کړې، ځکه چې یار زما زه کله په خېټه باندې وکېم نو همدغه قیسې به منځته راځي. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه دا دغه کول که نه چې په 1000 مربع میل علاقې باندې حکمراني کوله، نو هغې دا هم ویلو چې که د دجله په غاړه باندې یو سپی هم د تندې مړ شي، د هغې هم زه ذموارې یم. نو هغې هسې نه ویل، هغې هر څه د عوامو ته یا رعایت یې ورکړي وو، نو بیا د هغې نه پس که څوک داسې وکړي. خیر دلته اخلاګانې دي، بېادبي معاف، دلته زناکارۍ اډې هم ګرمې دي، خو دلته وضعیت حالات هم ورته دغه شانې برابر دي. خیر حالات ډېر بې خونده دي، خدای دې وکړي چې دا حالات سم شي. او پښتنو هغه عباسین صاحب دغه شعر هم ډېر مشهور دی چې خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنې، ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. نو هېڅ هم نه کېږي څو پورې چې موږ خپلې هڅې نه یې کړي، څو پورې په خپله چې موږ دا سیمه په خپله ګلزار کړې نه وي، دا هم ودانیان هم نه یې کړي، دغه شانې به حالات وضعیت به همدغه شانې خرابېږي. الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي چې هغه قامونه مخ وړاندې نه شي تللی، د هغې کوم چې خپل حالت بدلولی نه شي یا هغه هڅه نه کوي، هغې حالت نه بدلېږي. نو ځان به په خپله سمو، لارې ته به په خپله راځو. زما په نظر باندې هر څه به سمېږي، زموږ بې حسي ده، نو دغه شانې به کېږي. ګوره مدان خوشحاله اوسئ.